پیغمبر صلی مبارک چې وفات شو د حضرت عمر فاروق په شان انسان هغه دماغ کار پرې شوی که چا دا وویل محمد ولاړی له دنیا سر ګورو پرې کم حضرت عثمان هلته یو ځای دیواله ته ناست و څه دې کار نه کوئ هلته د پیغمبر علیه السلام چې کومه خچره والا هغې خوراک پرې شوی چې کومې هغه مطلب وشوله هغې خوراک پرې شوی حضرت بلال علاقه پرې شو لاړې شام لره ول چې نبي نه محمد نه صلی الله علیه وسلم دلته ماته زیات ژوند چې دی هغه ګران دی بیا یو صحابي و عبدالله نومې دی هغه ویل یا الله چې محمد رسول الله ولاړې حضرت نبي صاحب فرمایي چې محمد رسول الله ولاړې ما په سترګو نابینا که زه نه غواړم چې نور ژوند چې دی هغه په دغه سترګو بل څوک ووینم الله پاک په سترګو نابینا کوي د محمد رسول الله په جدایي کې د محمد رسول الله په فراق کې په ژړا وه پریشاني وه یو غم و اوس راځم د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ژوند تیر سلو د حجة الوداع کال و اخرنی کال و د پیغمبر اسلام چې حج یې وکړي د حج پر موقع په عرفات کې دا وویلې چې انشاءالله آینده کال به زه ژوندی نه یم نو یې ډېره زوروره خطبه وویله تمام حقوق یې د انسانانو مسلمانانو د الله او د رسولو د دین د ټولو د بیان کړلو نو دا چې وویلې تقریبا پیغمبر علیه السلام مبارک ژوند خالی اتیا ورځې ژوندی و بیا دا د عرفات څخه د پیغمبر اسلام تقریبا خالی اتیا ورځې ژوندی و دا نو د سفر میاشته وه آخري چهارشنبه وه د پیغمبر علیه السلام طبیعت څه خراب سو سر کې درد سو بیماري سوله هله پیغمبر اسلام مبارک دومره بیمار سو چې د راپورته کېدو هم نه ولو نو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک یو 3 ورځې لا خپله لمونځ ورکړي په دا بیماري کې بیا ابوبکر صدیق ته وویلې چې لمونځونه ته ورکوه 19 لمونځونه ابوبکر صدیق ورکړلو چاته و د مسجد نبوي کې د مسلمانانو ته پیغمبر علیه السلام مبارک خو نو بیمار سو دا سوره نصر را نازل سو اذا جاء نصر الله چې را نازل سلو پیغمبر علیه السلام جبریل امین علیه السلام ته ویلي ول داسې ښکاري لکه د مرګ خبر چې دې راکړی هغه ورته ویلي وللآخرة خیر من الاولی دغه آخرت تر دنیا ډېر افضله دی بهتره دی نو و دغه خبره ده بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایلی الله پاک یوه بنده ته اختیار ورکړي چې ژوند غواړې که د آخرت لوی نعمتونه غواړې دیدار غواړې د الله وایي هغه سړی راولاړ سو د دنیا خبره پرېښوله آخرت یې منتخب کړي ابوبکر صدیق وژړل چې وژړل چا پوښتنه وکړه پر چی ژاړې ول دا پیغمبر اسلام خپل ځان ښایي دا معنا ده وپوسلو او بیا د صحابو خو نو ډېر لوړ عظم مقام و ډېر عظمت الله ورکړی و ابو قحافه چې ایمان و اسلام راوړي ابوبکر صدیق ژړل پوښتنه وکړه ابوبکر ولې ژاړې ول یا رسول الله کشکې زما د بابا بجای ستا اکا ابو طالب وای زما در پلار ته په ابو طالب ډېر خوشحاله کېدی چې ایمان یې راوړی کشکې هغه وای زه ستا په خوشحالي خوشحاله کېږم د ځان په خوشحالي نه نو خیر پیغمبر علیه السلام مبارک بیمار دی خلک راځي پوښتنې لره رښتینې لره عایشه صدیقیه ډېره ماهره وه په طب کې چا پوښتنه جنې وکړه دا ته څنګه ول دا چې پیغمبر صلی مبارک بیمار شو خلک به راتلل یو بل شی به فرمایي نو بیا ما هغه جوړول ورکول نو بیا ما دا شان حالت زده کړلو پیغمبر اسلام عایشې صدیقیه ته وایي عایشې زه 2 روپۍ لرم هغه ورته یا رسول الله 2 روپۍ لرې 2 روپۍ شاور پیدا سی وکه خیرات یا که صدقه یا که عایشه صدیقه وای زه د پیغمبر علیه السلام په بیماری اخته ولم نو ما نسوی کولی چې زه خیرات کوم چاته ورکم بیا په دا بل پوښتنه وکړه عایشه روپۍ دې څه په وکه مال یا رسول الله خیرات به کوم نو دلته نه يم خلاص سوي زه ستا په بیماری او په خدمت اخته یم ولته ورسره روپۍ راواخله چې روپۍ راواخستې بیا داسې ورته کتل تر سترګې وشکې وبهېدلې ول زه په داسې حال کې د الله سره ملاویږم چې زما به روپۍ پاتې یا دا صدقه کې دا خیرات کړی دی عایشه صدیقه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک د وفات وخت ولو یعنی په د شپه باندې په چراغ کې تیل ختم سو په چراغ کې تیل ختم سو چې تیل ختم سو په منډي منځ ټول الله د پلاني انصاري کرا ورته څو څاڅ کې تیل راکا زه د پیغمبر سره په بیماری اخته یم چې کله بیا ترتیب برابر شو بیرته واسطي تیل درکم دا حالو دا شانو د محمد رسول الله پیغمبر علیه السلام مبارک
راووتی رالی دروازه پرده یې پورته کړله انصار ولاړ دي پیغمبر صلی الله فرمایلی وصیت یې وکړ چې د انصارو سره ښه کوئ زما سره ډېر ښه کړي دي زما سره چې ډېر څه کړي دي هغه انصارو کړي دي کور یې راکړئ ځای یې راکړئ وطن و هر څه ډېر زما احترام یې وکړئ تاسو مطلب د انصارو ډېر خیال ساتئ انصارو دومره پریشان وو چې د پیغمبر علیه السلام پر کور به ګرځېدو راګرځېدو چې دا خو پیغمبر علیه السلام دومره ناجوړه دی که پیغمبر علیه السلام وفات سو نو موږ به څه کوو لکه کشنی ماشوم چې وایي که زما بابا وفات شو زه به څه کوم صحیح سلوک نو پیغمبر علیه السلام مبارک به ډېر ژړل ذکر به یې کوئ استغفار به یې وایي بیا چا پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله ته خو الله بخښلی ته ولې دونه پریشانه یې دغه د حج چې راغلی د اتیا ورځې ته ولې دونه پریشانه یې ویل مرګ ته مې ډېر وارخطا دی او د قبر تنګۍ ته مې ډېر وارخطا دی د حشرګاه میدان ته مې ډېر وارخطا دی ام سلمې پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله ته ولې ژاړې پر چی ژاړې څه کیسه ده خو الله پاک بخښلی ته ولې نه نه زما پر امت ژاړم زما بعد به د هغو څه حال زما پر امت ژاړم چې زما د امت به کوم حال یې پس له مرګه زما صحیح شو حال یې دغه دی چې یا ګپې پر کوو یا مسخرې کوو یا ټوکې کوو حال دغه ځای ته راورسېدی نو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک په کور کې ناست دی یو سرایي سړی رالی چې رالی السلام علیک یا رسول الله بی فاطمه ناسته ده رضی الله تعالی عنها ویل یا سرایي سړی ویل ملاقات کولی سم بی فاطمه ورته ملاقات ټیم نه دی لاړ شه پیغمبر علیه السلام طبیعت برابر نه دی ټیک نه دی نو پیغمبر صلی الله سترګې راروړې کړې ویې ویلې څوک و څنګه خیر ول داسې یو سړی ولو هغه دا ویل ول فاطمې تا وپېژندی ول یا نه مې دی پېژندلی ول دا هغه څوک دی چې ښځه کونډوي بچی یتیم کوي او سړی له ژونده خلاصوي فاطمې وژړل چې ویې ژړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمې ژاړه مه د سترګو سې اوښکې ورصفا کړلې ویلې ول چې ته ژاړې حاملین عرش نه دي دا ملایکې چې عرش نیولی دي ول هغه هم په ژړا سي ژاړه مه بیا ورسه حسن حسین راوله بیا چې هغه راوستل بیا ډېر وصیت وکړئ چې تاسو به زما د بچیانو خیال ساتئ که چا زما د بچیانو خیال وساتئ د اهل بیت خیال وساتئ هغه زما خیال وساتئ که چا د اهل بیت خدمت وکړئ هغه زما خدمت وکړئ که چا د اهل بیت احترام وکړئ او بیا اهل بیت هغه جزا بدله ورنه کړه د قیامت پر ورځ پر حوض کوثر یې له ما وغواړئ زما د بچیانو زما د کورنۍ به ډېر خیال ساتئ دا د پیغمبر علیه السلام خبرې وې بیا بعد کې پیغمبر علیه السلام بیماری ډېره سوله پریشانی ډېره سوله نو بیا یې وفرمیل دلایل نبوه عجبه خبر را نقل کړې ده واورئ ویلې ول د باندې چې کوم صحابه کرام ولاړ دي پر هغو زما سلام وایست پیغمبر صلی د وفات ټیم ولو څه وایي د باندې چې کوم صحابه کرام ولاړ دي ژوندي دي له ما لیرې دي پر هغو زما سلام وایست او تر قیامت ته چې څه مسلمانان راځي پر هر یوه زما جلا سلام وایست دلایل نبوه والا را نقل کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم در قیامت ته چې څه مسلمانان را روان دي پر دې ټولو مسلمانانو به زما سلام وایست او دا سلام یې ما ته هم ویلی دی و تا ته هم ویلی دی که یې څه وسله را راوښیه ما ستا دپاره څه کول پکار دی د خبره هم لږ سر خلاصېږي 1400 کاله مخکې ام سلمې ته ویل پر دې ژاړم چې زما پر امت حاریان یم چې دوی به څه کوي کومه لاره به اختیاروي پر کومه لاره به ځي صحیح شو تقریبا دا نو د سوموار ورځ وه د دوشنبې ورځ وه د زوال ټیم و تقریبا د پیغمبر علیه السلام 3 کاله 4 ورځې ژوند تېر سوی و 11 سنه هجري وله د زوال پر ټیم د پیغمبر د وفات ټیم ولو بیا امر وکړي چې ما ته به غسل زما د کور افراد راکوي اهل بیت نارینه په هغو کې بیا یو عباس حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او بل چې دی هغه فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه بل قسم رضی الله تعالی عنه او بل حضرت علی کرم الله وجهه دا به ما ته غسل راکوي ما ته به بل څوک نه رانږدې کېږي بس دا غرمه وله 11 سنه هجري وله تقریبا د زوال ټیم ولو او د بود ورځ د دوشنبې ورځ وله
د عائشة صدیقه وجرا ولا د ابد الاباد پارا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا ابد الاباد پارا محمد رسول الله لدی دنیا رخصت سلو. بیا دا غت سلور کسان را ولاړ شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غسل ورکړي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوشنبه په ورځ وفات شو. د بوت پر چهارشنبه په ورځ پټ کړي. بیا خلک راتل د جنازې منځولو او بیا د بیعت مسله او د خلافت مسله ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غت سلور کسانو په خپل قبر مبارک کې شوی. بیا خاور باندې واچولا. بیا حضرت بلال را ولاړ شو پر قبر باندې او بو واچولې. بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ویلې ول څنګه می لاسو کار کوي پر محمد می خاور اچولا. بیا بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ویلې پر ما هغه غمونه رالو کدا غمونه پر شپه راغلي وي ورځ سوي بوای ک پر ورځ راغلي وي شپه سوي بوای. بیا فاطمه خندل نه دي تر مرګ پورې. بیا شپږ میاشتې بعد بی فاطمه چې د هغه پسې وفات شوله. د پیغمبر علیه السلام ډېر لوړ شان دی. جبرائیل امین علیه السلام رالی وی الله فرمایي زستا ذکر څنګه بلند کما. پیغمبر اسلام ورته ویل چې څنګه د الله خوښ ورفعنا لك ذکرک. الله ورته فرمایل چې چیرې زما نوم لیکلی هلته بستان لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عبد الله ابن عباس فرمای پر عرش باندې الله پاک لیکلی دی چې ز رب یما ز معبود یما او دین چې دی هغه اسلام دی نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی. کچا دا خبره ومنلې هغه به جنتی هغه به جنت لري. او بیا روایت کې راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره عظیم شان دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما پر قبر باندې به 80,000 فرشتي هر سحر راځي تر ماښامه به درود و سلام وایي. بیا به دا ملایکې چې ماښام به نورې 80,000 راځي تر سهاره به هغه وایي. بیا به د قیامت پر ورځ د 80,000 ټولې فرشتې د پیغمبر علیه السلام ملګري. سیسلو دا ټول فرشتي به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګري. بیا پیغمبر صلی مبارک چې وفات شو د حضرت عمر فاروق په شان انسان هغه دماغ کار پرې شوی. کچا دا ویل محمد ولاړ له دنیا سر ګور پرې کم. حضرت عثمان هلته یو ځای دیواله ته ناست و څه دې کار نه کوئ. هلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خچره وله هغې خوراک پرې شوی چې کومې هغه مطلب وشه وله هغې خوراک پرې شوی. یوه ولاړه کډي ته ځان واچوئ هغه مړه شوله. خچره غالبا انشاءالله هغه د لوږې مړه شوله چې محمد په دې دنیا کې نه موږ نه غواړو ژوندون. عبدالرحمن بابا څه وایي زه مطلب د محمد د در خاکروب یم. زه رحمان د محمد د در خاکروب یم کمی خدای له دې دمه جدا نه کی. زه رحمان د محمد د در خاکروب یم. زه عبدالرحمن د پیغمبر اسلام د کور جارو وهم کیم جارو کش یم. دا دربار و دا ویلی و دا وجره ور جارو کوم کمی خدای له دې در جدا نه کی. بس موږ هم د هغه ایمان دی. موږ ټول د محمد رسول الله د در غلامان یو. موږ که محمد رسول الله مبارک نستا نن اهل بیت ستا موږ هغو ته په دواړو لاسو سلام کوو چې ته د محمد رسول الله د کورنۍ سره تعلق لري. ها چې ستا ګناه د ګناه د ګناه بولمه غلطي د غلطي بلمه خدا دا ملغلره ده په مردارو اوبو کې پرته د چراوایخې صفایه کې په غاړه به وزړې د سر په تاج کې به کښېږدې. خو لیکن خبره دا ده چې موږ ته د الله پاک دومره توفیق راکړي چې موږ د محمد رسول الله شان بیانوو. موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان سنت طریقه عظمت دا چې دی هغه خپل کو. انشاءالله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي هر تقي سړی هر نقي سړی دا زما اهل بیت دی. هر نیک سړی هر دیندار سړی دا زما اهل بیت دی. بس ولاړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و ما او تا دې دین را پرېښوی. بیا د هغه رقم دا هم وفرمایل زه روان یم له دنیا زما او زما د صحابو لاره خپله کوي. زما او د خلفای راشدین لاره چې د هغه خپله کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات سلو بیا حضرت بلال علاقه پرېښو ولاړې شام لره ول چې نبي نه محمد نه صلی الله علیه وسلم دلته ماته زیات ژوند چې دی هغه
ګران دی. بیا یو صحابي و عبدالله نومېدی، هغه ویل یا الله چې محمد رسول الله ولاړې. حضرت نبي صاحب فرمایي چې محمد رسول الله ولاړې ما په سترګو نابینا کا، زه نه غواړم چې نور ژوند چې دی هغه په دغه سترګو بل څوک ووینم. الله پاک په سترګو نابینا کوي. د محمد رسول الله په جدایي کې، د محمد رسول الله په فراق کې په ژړا وه، پریشاني وه، یو غم و. صحابه فرمایي چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام مدینې ته راغلی، ټوله مدینه داسې ځلانده شوه لکه چې لمر راوخیږي. او چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی، په مدینه کې توره تیاره شوله، په سترګو مړ شی لیدی نه. هغه انوارات، هغه برکات، هغه هستی، هغه عظمت، هغه لویي، هغه پاک انسان له دې ځمکې څخه ولاړی. نو بیا به ما او تا نن ورځو د محمد رسول الله پر روضه به وایو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا قائد المجاهدین، الصلاة والسلام علیک یا قائد النبیین. دا خبرې به ما او تا کوو، درود و سلام به وایو. بس بیا پیغمبر اسلام فرمایي که چا په ژوند کې زما ملاقات وکړي، گویا د مرګ بعد یې وکړي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله پاک د رښتیا و عشق و محبت د محمد را نصیب کړي. الله پاک پر هغه عشق و ایمان و پر هغه محبت باندې و موږ ته ټولو ته مرګ راکړي. دغه تورې دې الله موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد